د یو وخت خبره ده، د سمندر ترمنځ یو کلی و. دغه کلي کې یو هلک اوسېدو چې نوم یې واجد و. واجد ډېر غریب و، خو یو خبره وه، دا په زړه باندې ډېر صفا او بالکل ساده و. ده به د سمندر په غاړه باندې خپله کښتۍ چلوله. د کلي خلک به د ده په کښتۍ کې د سمندر نه پورې وتل، ځکه چې دغه ځای یو جزیره وه او بله سالار دغې ته نه وه. د واجد په کور کې یوه ښځه او یو بوډۍ مور وه. خو د واجد اصل پریشاني دا وه چې مور بیا ډېره بیماره وه. د مور د علاج د وجې واجد د ټول کلي قرضداری شوی و او د ټولو نه ډېر قرض پې د دغې کلي د یو ظالم سیټ و. هغه به د خلکو نه په زور باندې کورونه نیول او قبضې به یې پې کولې او غریبانانو باندې به یې ظلمونه کول. یو ورځ واجد په لاره روان و او مور له دوایي راغستې وه چې ناڅاپه پې د دغې کلي هغه سیټ راغلی، کوم چې په ده باندې عرضه وه. سیټ په زور او په غوسې سره ورته ووې، نن خو ګیر شوې، نن به درنه خپلې پیسې وصولوم. او خپلو نوکرانو ته یې ووې ورشئ او هغه کښتۍ ترې والئ. دې خبرې سره د واجد لاسونه لچېدل او سیټ ته یې وې، زما نه زما روزي مه اخله، زما بوډۍ مور او ښځه به د لږې مړه شي، زما خو بل څه سخاره خو هم نشته. لږ میاد راکه، کار ډېر خراب دی، چې کار لږ خو هم ټیک شي، زه به ستا پیسې تاته ډېر زر واپس کړم. سیټ خندل، خو په 10 ورځو کې دې پیسې را نه کړې، دا کښتۍ او دغه کور به درنه قبضه کوم او بیا دې دغه سمندر ته لړه کوم چې میان دې وخوري. واجد د بېوسۍ نه سر ټیټی ولاړ و او د سیټ بېعزتي اورېده. د بېعزتۍ نه پس کله چې ماښام کور ته راغلې، ښځې ورته ووې، ته دا څه کې؟ ټوله ورځ نورو کښتو والا څومره پیسې ګټي او مونږه ورځ ته ورځه قرضداري کېږو. دې ښځې ته ووایي، زه دروغ نشم ویلی چې خلک دوکه کم او خلکو ته ووایم د سمندر نه اخوا ډېرې ښکلې ښکلې جزیرې دي او تالابونه دي، دا دوکې مانه نه کېږي. دې خبرې سره ښځه غوسه شوه چې دا خل وي، سبا به درنه قرضداري دا کښتۍ خو هم واخلي. دی غلی شي، هېڅ څه ونه وایي. د سیټ د دمکیانو د وجې دی ډېر کوشش وکړي، خو پیسې چېرته هم پیدا نه کړي. وخت تېرېږي، 10 ورځې برابر شي، دی د سمندر غاړې ته ډېر پریشانه ناست دي چې څه به کوم او سیټ له به دا پیسې څنګه برابر کړم. سوچ کې ډوب وي چې ناڅاپه یو بوډا سړی راشي او ده ته وایي، زویه ما پورته هغې غاړه واړوه. دی بابا ته وایي، بابا 200 روپۍ به راکې. بابا وایي، ما سره خو پیسې نشته. دی ډېر سوچ کې لاړ شي چې بابا سره خو پیسې نشته او زما حالت خو ډېر خراب دی. دی بیا بابا ته وایي، راځه بابا، د الله د رضا دپاره به دې غواړم. بابا موسکی شي او کښتۍ ته وخیږي. کله چې کښتۍ سمندر منځ ته ورسي، بابا وایي، دلته ودرېږه، بس همدلته مې کوز که. واجد حیران شي چې دا بابا لیونی شوی دی خو خودکشي کوي. دی بابا ته وایي، بابا دلته خو تشې اوبه دي، ډوب به دې کي. بابا وخندل او ویلې، زه چې څه وینم هغه ته نه وینې. یعنې دغه بابا یو عام انسان نه و، دا یو جادوګر و. بابا واجد ته وایي، سترګې پټې که. واجد چې څنګه سترګې پټې کړي، بابا والله اوبو ته یو دیکه ورکړي چې څنګه واجد اوبو ته پرېوځي، هغه ځان په یو ښکلي ځای کې ویني. یعنې هغه د یو جادو دنیا ته لاړ شي، یعنې د دغې اوبو د لاندې یو جادو دنیا ای. واجد چې وګوري ښکلي تالابونه، ناشنا ناشنا قسم ځناور، دی حیران شي چې دا چېرته رالم او مخکې روان شي. کله چې دی د یو جادو ونې خوا له ورسېدو چې هغه ونه
چې د سرو سرو میوو ډکه وه. یوې میوې ورته ووی هیلکه اوږې شوې ما وخوره دا خیران شي او داسې ویریږي او هلته نه مخکې منډه کي هغه میوه خندا شي ته ډېر ښه انسان یې مخکې لاړ شه. دی مخکې روان یي ښکلي ځنګلونه یي دی ډېر خوشحاله یي یو ښکلي مخل ته ورسي چې د هغې مخل دروازې او دیوالونه د سرو زرو وي. واجد خیران شي چې ناڅاپه هغه بابا د واجد مخې ته بیا راشي. هغې کم بابا چې دا اوبو ته لړه کړی و هغه واجد ته د سرو زرو خزانه وښی ورته ووی چې څومره ترې اخیستی شي او څومره ترې وړی شي دلته نه ویسه خو شرط به دا وي چې د دې باره کې به هېڅکله هم چاته نه وې ځکه چې دا جادو صرف ستا دپاره کار کوي خو بل انسان دلته راټوپ کړل هغه به دا اوبه ډوبوي او خو ته راټوپ کې نو ته به سیده دې خزانې له راځې. واجد بابا ته ووی سمه ده هېڅکله به هم دا خبره چاته نه کوم خو اوس راته دا ووایه چې زه به دې ځای نه په خر څنګه وځم. بابا واجد ته وایي دا د جادو ځای دی دلته چې ته څه په زړه کې راولې هغه کار به تاسو کېږي خو تا زړه کې راوستل چې ما کښتۍ ته بوځه نو ته به قدرتي خپله کښتۍ ته رسې. واجد ځان سره د سونې نه ډک یو غټ صندوق راواخلي هغه سونه په ښار کې خرڅه کړي او په هغې پیسو د سیټ او د ټول کلي قرض ختم کړي او د دغه کلي یو غټ مالداره شي یعنې ډېر مالداره شو. د ټولو غریبانانو خلکو به یې مرسته کوله او ښه سلوک به یې ورسره کو. دی سوچ وکړي چې تر کومه پورې به کښتو کې خلک هغې غاړه اوړي. دی د سمندر د پاسه یو غټ پل جوړ کړي. سیټ چې د ده کارنامې او د ده مالدارتوب ولیدو نو هغه ډېر لالچ کې راغلی او خپلو نوکرانو ته یې وویل دا واجد څنګه مالداره شو د ده راز پیدا کوي او چا چې د ده راز پیدا کو زه به ولې 1 کروڑ انعام ورکوم. هغې نوکرانو یې د واجد په هر یو قدم باندې نظر ساتو. یو ورځ هغوی ولیدل چې واجد په کښتۍ کې ناست و او د سمندر منځ ته یې ورټوپ کړل او د سرو زرو ډکه کښتۍ را وباسله. سیټ ته چې نوکرانو دا خبره وکړه سیټ او د هغه نوکرانو خو هم کښتۍ روانه کړه او هغې ځای ته یې ورټوپ کړل چېرته چې واجد ورټوپ کړي وو خو دغه د جادو ځای و او دغه جادو د هر چا دپاره نه و. هغوی ډېرې چغې ووهلې خو هغوی 3 واڼه یې ډوب کړل او بیا بېرته راښکاره نه شو. بل طرف ته واجد اوس ډېر مالداره و خو زړې لا اوس هم غریب و او عاجزه و. هغه به د غریبانانو خلکو مدد کو او هېڅکله به یې تکبر نه کو. یو شپه د واجد ښځه بیا د واجد نه پوښتنه وکړه واجده رښتیا ووایه دا پیسې تا څه کوم ځای نه راځي؟ واجد لږ خاموشه شو. د بابا هغه خبره ورته رایاده شوه چې د دې راز به چاته نه وي او بیا یې وویل ښځې راز داسې وي چې پټ پاتې شي نو ښه به وي. ښځه یې دا ځل غلی شي ځکه هغې ته خو مخصوصه شوې وه چې دا سړی غلط کار نه کوي او ارامه روزي هېڅکله هم کور ته نه راوړي. واجد به بیا خو کله کله سمندر ته تلو خو خره پیره به یې زړه کې ویل اصل دولت سونا او مالدارتوب نه دی اصل دولت ښه زړه او ښه سړیتوب دی او دا کخاني په دې ځای ختمه شي. دا کخاني موږ له دا سبق راکوي ښه انسان همیشه کامیاب وي او څوک چې په خپل خال باندې صبر کوي الله هغوی له لوی مقام ورکوي. ملګرو ویډیو خوښه شوي ویډیو در سره لایک کړئ